السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د حج مبارک کومه مختصر دوره جمع شروع کړې و، پاغي کې الحمدلله نن اخرنه بیان او درس ته او دا اتم ورځ د باغی کې سنه څه تفصیل موږ د مسایلو بیان کړه او د لپاره چې مرګرو ته مسله واضحه دا ټولې مسلې چې مو ختم کړي نو د کعبه باس په کې ډېر راغی، مسجد حرام باس په کې بار بار راتو، زمزم د ابو باس په کې راغی، مقام ابراهیم باس په کې راغی. نو موږ چې د فائدې لپاره به د مرګرو ته د واقع ذکر کو چې زمزم د ابو څنګه راوتی وي او ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام د الله د کور څنګه جوړ کړو او که وخت ملو شنو ابراهيم عليه السلام خپل زوی ذبیح الله اسماعیل عليه السلام څنګه لالو دا اشاره وته کو تفصیل خو نشو ذکر کوله او دا غینه به فائدې رو بس. ابراهيم عليه السلام هغه انسان دی چې هغه ته الله ویلي دي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، چې ته خلکو ته د حج لپاره आवाज وکړو اعلان وکړو دوی برازي. د ابراهيم عليه السلام شرف دی. ابراهيم عليه السلام هغه موحد انسان چې هغه امام الموحدین هغه ته ویل کی، د پیغمبرانو پلار ابو الانبیاء ابراهيم عليه السلام. ابراهيم عليه السلام چې کوم ځکه د جهاد او د قرباني تذکره راځي نه د ابراهيم عليه السلام نو په بوله کې راځي، او چې چیرته دیم د قرباني باسو کو او د ابراهيم عليه السلام تذکره د بکونه کړو موضوع دی بالکل نیمګړی پاتې کړی. ځکه چې کوم چې امام دې په دې مسله کې په قرباني ورکول کې هغه تذکره دیونه کړه، داغه نه بعد خلکو تذکری ته کې د موبایل بلګي بندي کې زه د هغه انسان تذکره تاسو کوم چې هغه په قربانیانو کې امام دی، لکه قرباني تاسو مرګه سندري لګي بندي کې ځه بندولای شي دا قرباني ورکوي کنه ګران موبایل بندول خو ګران کار دی کنه. دا درسونه کیږي د دې لپاره چې دینه عبرت واخلو. څه خیال چې لکه زه قصه کومه معلوم مزرا کې تاسو له مزرا کې خبره ختم شي، ته قصه وځي قصه نه د دې لپاره کومه چې دې انسانانو نه سې زده کول غواړي نو دوی په بدی خبره باندې صحیح عمل ونه کو چې الله کور ته راځي نو موبایل به بند ساتي. مخکې ولا موږ څه قرباني ورکو د الله لپاره، ته ووري د ناشنا قربانیان چې ابراهيم عليه السلام او دغه بیبي او اسماعیل علیہ السلام دوی ورکړي، که ایمان د بکیو زړه دي ژوند دی نو ځان به ډېر کچا او کمزور ښکاري شي. بار بار دا خبرم خون نه کوي چې موبایل بندي کې او بندي کې، بس مسلمانې کنه چې مسلمانې د خپل رب کور ته چې راځي بندوي خبر ختم شي. که بزړه کې دی ایمانی او که دنیا نه متاثر شي الله دې واست په حال باندې رحم وکړي. انسان د ځلنه د الله تعظیم او جنغه به په کول ګرانی. ابراهيم عليه السلام
یو چت انسان دی موی امام الموحدین دی ابو الانبیاء دی او هغه انسان دی چې الله په لار کې د دې سختي ملو شي د بل چاته نه ملو شي هغه انسان چې د رب العالمین د پر ورته گزار کړی شوی دی د بلغه قرباني سره هغه انسان د رب العالمین د پر خپل زمکه خپل علاقه خپل کلی پر خو دې ډیر شي هجرتونه کړي هغه انسان چې مناظری کړي دي د رب العالمین د پر د مناظری او جلکی الله سبحانه وتعالى په سورة البقره کې نقل کړی دی کنه الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك دا قصه د چا د ابراهيم عليه السلام او د چا ابراهيم عليه السلام او د چا نمرود الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت واحد انسان په جواب دغه خبره وې زما رب ژوند کول مړ کول کې دا دعوه راغه دا چا دعوه ده ابراهيم مناظره چې شروع کیږي دعوه کی طرفین دعوه جواب دعوه او دې باغ سره خبري چې مناظرو کې پاتې شوی یا علم کړي علم کې پاتې شوی مناظره شروع کېدونه مخکې ابراهيم عليه السلام دعوه ولیکله چې ربي الذي يحيي ويميت او دا به ثابتوم نمرود جواب دعوه ولیکله قال انا احيي واميت زيكم زمړه کول جون دي کول کو هم مناظره شروع شو او چې دعوه کړي دیو به خپل دعوه باندې دلایل خي چې کله غد دلایل خو نو جواب دعوه ولا به دغه رد کوي او خپل دلایل بخي په طریقه ده مناظره شروع شو قال ابراهيم وش ابراهيم عليه السلام امام الموحدين یو غټ کافر نمرود ته مخامخ ولاړ عام شلی سره نه ولاړ موږ چې مکر فلدین نشو کولای یریو او نه چې مکه امین ویل شي ترو د کاکاو د ماما نه یریو یری نمړ شو قوم بسوي خلک بسوي د نمرود ته ولاړ لګره څوک دی په ټول دنیا باندې بچی کړي دا قال ابراهيم عليه السلام شروع ها تاسو دلیل ورکړي چې الله دې سکی فإن الله يأتي بالشمس من المشرق الله نور راخذي د کوم طرفنا مشرق فأتي بها من المغرب یته د مغرب نه راوخیجو مغبوم چې تم دا کار کولای شي په کاجی مناظره مخ کلر شي دلایل نور شروع شي دلیل پیش کو خبره خپل ثابت کړه نمرود بسوي یو جواب ورکړ الله وینا فبهت الذي كفر مناظره ختم شو بس امام الموحدين چې هغه زړه د توحید نه ډکته هغه د وسوک ټینګ شي د توحید په مناظره کې الله اکبر ذکر الله په قران کې سوی سلام علی ابراهیم سلامتی دی په ابراهیم علیه السلام باندې الله وی ذکر الله دا وی یو د شرف ته ووري غوګو ته کولو کې ځان د پشان کوي واتخذ الله ابراهيم خليلا الله د ابراهيم عليه السلام مرګره جوړ کړو الله مرګره خاص خليل الله سره په دغه کې شي سوچ کې شي چې دومره اوچت صفات الله د ورکی په دغه کې شي چلو بعض واقعیت به موږ بیان کوو چې په دغه کې شي چلو ابراهيم عليه السلام بیبي اولنی بیبي چې دغه ساره ده الله غیل اولاد نو ور کړی ابراهيم عليه السلام له الله اولاد نو ور کړی نه اغي د خپل طرف نه په هدیه کې ابراهيم عليه السلام له یو زنانه ور کړه چې هغه سره بیا وادو کو دغه نوم سو هاجره کدین الله دې له بچي ورکی ابراهيم عليه السلام خو بچیو شي ګنه الله کارونه چې الله سبحانه وتعالى اسماعیل ورکو ابراهيم عليه السلام اسماعیل ګره د اسحاق نمخ کې پیدا شه نبی د دوی په دې منځ کې چې نه د سارا په ځړ کې بیا خبر رااله جنگ جګړه او دغه شروع شو
چې څو وخت پورې دي دوه بچینو یو خبره برو ډېر خو سره وسیده خو چې کله زوی دغه شي بیا خو دې بند بیا چې دنو زړه کې غیرت د خو زنانو یو طبيعت ته عام نو ابراهيم عليه السلام ته امر وکړي شو چې ته دې کار وکړي چې د خپل خزه هاجره او د خپل زوی اسماعیل عليه السلام دوی بوزه د شام نه مکې ته شام د زمکه د فلسطین زمکه نو د خپل زوی روان کو او دا قصه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما را نقل کړی دا امام بخاری په خپل کتاب کې راوړی زه به تاسو ته اشاره وکم تفصیل لبنځو بیا به ټیم ډیر لې وی چې جاء بها ابراهيم وبابنها اسماعيل وهي ترضعه نو بس د ابراهيم عليه السلام روان شو د شام نه ګوره په وخت کې د شام نه روان شو بیبي وسره ده او اسماعیل علیه السلام وسره ده وهي ترضعه او دلته خلو به دغه ورځ کې ماشوم نه حتى وضعهما عند البيت د دې کعبه سره خوا کې پری حدود غزي کې د زمزم د دې ابو سره بالکل نږدې و کوم دي زمزم د کوې د قضیه سره وليس بمكه يومئذ احد باورځ کې مکه کې وېسو کوم نو وليس بها ما او نالته وبوي نو بشتي نه انسانان شتي اسم نخکاری شړز مکه تور غرونه او امر د چا دی د رب العالمین د ذکر خو الله وي واتخذ الله ابراهيم خليلا قرباني ده دې قرباني وایي کنه دې قرباني بس وکولک مخکې فوضعهما هنالك التدوان بريخودو ووضع عندهما جرابا فيه تمر يلوخ وتفريخ بايكو الكجوري لاغستي وسقاء فيه ماء او يبل لوخ وتكيخو بايكو ببرتيوي نو يدو بس كيو د کجوري خوري بدي روان شو ثم قفى ابراهيم منطلقا ابراهيم عليه السلام روان شو فتبعته اسماعيل اسماعيل عليه السلام امور بسم روان شو فقالت يا ابراهيم يا ابراهيم اين تذهب تجردس بيتور غرونو کې موږ پرې دی واز زمو وړو کې زوی او صرف دغه لګي کجوري لګي وبنه وی فقالت له ذلك مرارا بربر وتوي اسماعيل ابراهيم تم شاده فريده ولي فريده ابراهيم عليه السلام شاده نه کړ ځکه چې خپکېدو زړه خپکېدو انسان دی ازوی د جکتو او د خزي ته کتو خلت امر د رب العالمین د نسوک الله اکبر د بچونه زړه صبر کو د رب العالمین د پاره او موږ سهار مونږ یم مخکې کو یو ورسته کو د مزدوري د پاره موږ د لکسات مزدوري نه زړه نشي صبرول دا هغه انسان دی چې ماشوم بچي پرې خو او په دې زمکه موږ خپل بچي زموږ بچي چې وکیل کې زموږ بچي زړه جنې نه چوي حالکه خدمور پلار سره یعنی کسر نه شي درونو خويندو سره نه شي خدا په دې کې بریدي چې الته سوق نه دي نو دي هاجري وته وي چې تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء ته په دې کې بریدي انسان بګي نخ کوي زناور بګي نخ کوي وجعل لا يلتفت اليها ابراهيم عليه السلام وتنكت فقالت له چې ونه شو په اخر کې دا خبر وکړه الله امرك بهذا ګوره الله دې ته ویلي دي پیژنې خپل خاون پیژنې چې زما خاون چې دې مضبوطه پیسې کړي در رب العالمین دې طرف نو بږي سیدې چې دې مضبوطه قرباني ورکړي هغه ته معلوم خپل خاون او څه خوش قسمت زنانو چې ابراهيم عليه السلام په نکاح کې و الله اکبر زمونږ زنانو موږ په سې دي په سمږ باندې په خرو کې په سې دي کې موږ مزدوري ډېر کوو ها په دې میت کې قصې ډېر کوو خبرې ډېر کوو پالتو په دې میت کې د بغیرتوب ژوند د بیمانی ژوند تیرو په دې میت کې موږ زموږ جنانه موږ بس په خبرو کې په دې میت کې چې زما خاون زما په شاندې ګیرې نشتی په دې میت کې
بریتی نشتی زما خاون زما په شان دی پرتوک بزم بس راکای پنسي راکای کته په دې میت کې زما خاون لنډي تنګي جامې چې زنانو په شان په دې میت کې یا د زنانو په شان خبرو چلونه کې په دې میت کې شکل د انډیا او د انګريزانو په دمانو په شکل جوړ کړي په دې زموږ زنانو موږ یاد کې صفه خربو کې او زنانې دې موږ ته مخامخ سړي جوړ وسره یو الله خبر ده الله امرك بهذا ابراهيم الله ته ګوره ویلي دې څنګه روانه ګوره نشات بس هغه جواب ورکوي نعم الله ویلي دي او به وتم شاته ونه کړو نبی دې خزي ته ګوره هاجرې ته چې خزر ابراهيم عليه السلام تربيت ورکړی کنه ګوره خزه هغه سکی چې کم تربيت ولا خاون ورکی چې کله ته یو خزه ولیدا چې ولیاذ بالله د پسندرو بډمتو په مارکیټونو په بازارونو په دې شنو ډیره مینو پوه چې خاون ولا دغه تربيت ورکړی او چې کله یو زنانه ولیدا چې د الله رب العزت په دین باندې مینو درنه خزه وا د الله بندگی کوله پاک د حیا ژوند تیرو پوه چې خاون اوچت سره تربيت ورکړی دا هغه ته سوی اذن لا يضيعنا نبي سيد الله موږ نه ځای کې جلره ته ویلو سيد ما کې ته خپل مشوره مې خپل راي پرې دي د ایمان جابر رضی الله عنه واقعا خندق په سیرت کې موږ بیان کړو چې هغه رسول سم په ورغه نو رسول سم چې دا کار کو کشي والا یا بل څه شي چې لاس اوچت کو نو رسول سم دوه کانی تړلې یې خېټه ته لوګي لاس ناغه رسول په ورغه یا رسول الله جدای کو کور کې دي یو بيزي بچي ولړل او لکه مونږ ته کې وړي دي یو بستاله وبګي چې نه دا غوخه بدل سره کو ډوډۍ به توخري خو چاته وسوي نو یا رسول الله چې کور کې دغه دیو او هغه ته د رسول سم پته چې دا څنګه شړې دي غني انسان دی غړ زړه والے نه غړ زړه بلازم سکی بس لړ کور کې خپل خزې ته وی ارسه تیار کو رسول سم ته ویل هغه صحیح ده اوس راولې چې رسول سم ته دا خبرو کړو رسول سم دنګ زیته وخته جابر دن ټوله ډوډۍ کړي درازي نه غریب کټ ور شو کور ته را منډي کړه خپل بیبي ته وی تباش ولې هغه ته ولې سجل شو وما رسول سم ته چې تبرای شو هغه ټول کسانو ته وی په دنیا کې څنګه سبق یې دي خزي ته رسول سم ته ویلو چې لکه دسی حالات ته تعتبر شي یو مو ته ویلو بلغي باوجود رسول سم ته چلو کوي بیا خپوي پرې بس بیا خپوي دا تربيتي د خاون او تقوا او ایمانی د خزي نه بده او ته چې اذا لا يضيعون بیا خو الله مونږ نه ځای کوي به زه غټ رب دي او یو مونږ یو چې د لوګي نه مړش ها پلم توکل نشتی دغه په الله باندې عقیده مضبوطه وکړو الله موږ نه ځای کې موږ یریو کچته د سعودي عرب ویزه ختم شونه ویزه بس کوم په کلی کې دا غټ سوال لنن سبا دا بس کوم په کلی کې او کدی کمپنی نه وته مو کدی کفیل وېستم او کدا گاډي مې ختم شو کدا دکان ختم شو د لوګي مړ شو او کدی ټیکدار ته چې نه بزي او کچته چوټي مې وکړه الله اکبر او یو د ایمان دی الله موږ نه ځای کې الله خپل بندگان نه ځای کې اذا لا يضيعونها ثم رجعت وابصر الخبز دي زمزم دي وبود اخوانك في زمزم فانطلق ابراهيم حتى اذا كان عند الثنيه حيث لا يرونه ابراهيم عليه السلام لا نتيجه دنګ زي توغتو اغو نليدو ابراهيم عليه السلام لغونه غيب شو استقبل بوجهه البيت نكابي طرفته مخكو ثم دعا بهؤلاء الكلمات الله تدواغاني وکړو لا سني وچت کړو ورفع يديه او دوي ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع الا خپل بچی می پریخو دوی ستا په امر باندې په دې علاقه کې چې اس پکې نشته عند بيتك المحرم صدري کور سره فجعل افئده من الناس تهوي اليهم چې دوی سره سوق ملوشي دلته سوق آباد شي ورزقهم من الثمرات میوه ولور کې خوراکونه ولور کې لعلهم يشكرون چې دوی شکر وباسي وجعلت ام اسماعيل ترضع اسماعيل هغه ام اسماعیل چې دینو اسماعیل علیہ السلام لته ورکو په ور ورکول وتشرب من ذلك الماء او بخپل به دغه وبسکي حتى اذا نفذ ما في السقاء
نغه اوبو چې کوم لوخه یو خالی شو عطشت وعطش ابنها هغه تګي شو زم تګي شو نزلانه په ټیکی ال پي چې خوراک کوي کنه چې خوراک نشته به وسنيشته وجعلت تنظر اليه يتلوى او دې زوی ته ګوري نو زوی دې چې وي ما شوم چې کله وږي شي کنه ترخی غونډه کې چې وي فانطلقت كراهيه ان تنظر اليه ان راغزين پاسره دې زوی دې نشو کته مور بچی ډیر مې نو مور د بچی جړاته نشي ټینګې دي نو د پاسه ده او زویل ته پرېخو فوجدت الصفا اقرب جبل في الارض يليها نجدي غير بدغه ټیم کې دي د صفاو چې بس فقامت عليه غيته ثم استقبلت الوادي د ټول علاقته دي شوکته هل ترى احدا فلم ترى احدا سكون ريو دا غزين روانه شو حتى اذا بلغت الوادي نکله چې د خور تر کوزي شو د غزي لک جوړو د شنه راډونه چې اوس لګیدلی کنه د زې جوړو د خورو وکله چې دیږي تر واده سیده ن رفعت طرف درعها خپل کپڑا دای لګو چې دغه توپ اوچت کو چې لاندې ځکه چې اوس د زې چې لاندې کم دي د جوړ دي ثم سعت سعي الانسان المجهود سو تیز منډه به دغه ذکر واله المجهود چې خې انسان ستړي چې دغه منډه دلاسه حتى جاوزت الوادي دغه وادي ختم شو ثم اتت المروه بمروات او ختم دغه نږدې غرو فقامت عليها ونظرت باغي ودره خلقو دکتو سو ښکارنش ففعلت ذلك 7 مرات وبريده چلوک اوس په دې روخامو کې کوم چې سعودي عرب حکومت لګولي په دې کوم د وچه کړی چې اوس مستړي کیو سو اندازه ولګوي چې پارټینګ کې باغ سور استړي شي د بچی لپاره دویمه فائدہ به دې کې دا پر تر چې توکل بکې خو اسباب به سره جوړي نه د هاجری په خپل رب باندې توکل خو اسباب جوړ کړو وګرځي د بلی وبو بس توکل غریشتي نو چې صرف توکل کې کېني ډډه ولګي دا صحیح طریقه نه ده او په اسباب باندې صرف عقیده ساتل چې زما د رزق د سعودي عرب د لاسه دی او زما د رزق د دې کمپنۍ د لاسه دی او ما ته رزق عالم لويږي چې دا گاډه ما سره نو دا خو لیاذ بالله شرک دی دا خو ته الله دې یې رشوي دی او د مخلوق ته د رزق نسبت کړي چې دې راکې کسته په الله باندې عقیده مضبوطه وي کنه ته دا خبره نه وکړي سید چې دا سبب دی خدا سبب چا جوړ کړی دی ها سبب هم الله جوړ کړی خبر به الله ته واپس شو اسباب به جوړه خو په اسباب باندې بد عقیده نه ساتي چې ته د رزق درکې نو په اسباب د الله سره برابرې او نو په اسباب د الله نه اوچته توکل سره اسباب بس کو ته ملو نشو و چکري وره عبد الله بن عباس رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فذلك سعي الناس بينهما نو دې د لاس خلک صفا مروه کې چې دا ګرځي او چکري وي د حج او د عمره په موقع باندې الله اکبر دا چې اوچته زنانه چې دا غیغه کار هغه چې سکړي واغه الله د قیامت پورې عبادت وګرځي زنانه اوچته وګره خپل رب باندې یقین ډیر مضبوط بوجي فلما اشرفت على المروه کله چې اخري پیر مروه ته ورسېده سمعت صوتها يوازي ورد فقالت صح نزانتي وغريش شي आवाज ده وګورئ کې خو आवाज بیا وریدو مریانه شو چې د سوق د کوم ځای आवाज راځي فاذا هي بالملك د الله په ملائکه کې یو ملک راغلی او هغه ته ولاړو عند موضع زمزم دغه زمزم د ځای چې کوم دغه ځای کې بالکل ولاړو نو په خپل وزر باندې بصیرتون کې چې جبرئیل علیه السلام نو جبرئیل علیه السلام چې خپل یو وزر باندې دغه ځای وو زمزم د وبته وروتي فجعلت تحوضه نو بس هغه دې سره ټولوله
راټولوي چې اوبه لري لاړې نشي او کله دې پرې خو دیونه د اوبه به دې سي بيدې خو هغه راټول کړي یا قسم پاتې شو نه د اوبه بس شنګونه ډکول او د خپل لوغي ته چې لګ اوبه ختمې دوه ولې اته بچیم ډېر تګي دام تګي ده نه دی ملک وته وي په دغه ټیم کې د الله په دې ملائکه کې او ملک چې راغلو لا تخافوا الضيعه مېریږي تاسو باندې ځای کېږي فانها هنا بيت الله دې چې د الله کور دی يبني هذا الغلام قدام شوم به جوړي سیریږي ما تاسو دلته اینو رسول الله فشربت وارضعت سميت وبوس کړو په دغه دلاسه چینو پي به ما شوم له ور کړو حالت الله دا غوي برابر کړو دې کوم مسله بیان کړو فائدې لپاره دې لمخ کې چې واقع مخې ته لاړ شي د کعبه اول په چا جوړ کړی د ابراهيم عليه السلام او قبل چا په دې کې د علماو اختلاف دی مشهور اقوال لري یو قول دی چې د ملائکه اول پر جوړ کړی او د کمزور قول به دې مضبوط دلایل نشته دویم چې کوم مشهور قول لري خلکو منځ کې او بعض علماو ترجیح ورکړي چې د ابراهيم عليه السلام جوړ کړی د اسماعیل عليه السلام او دریم چې کوم قول له د آدم عليه السلام جوړ کړی د ابراهيم عليه السلام بیا د نوی کړی دا او زما خپل ځاني زړه په دې خبر مطمئن دی چې د آدم عليه السلام جوړ کړی ابراهيم عليه السلام بیا نوی کړی په دې دلیل دی اولنې دلیل پیدا دی الله وی چې مونږه ابراهيم عليه السلام او اسماعیل عليه السلام ته ان طهرا بیتی دغه کور پاک ساتي او پاکي کوي نو کور شتي کنه ځکه خو دوی پاکي ساتي یو دا واقع موږ ورته بربر رسول سم په اوله کې وی ابراهيم عليه السلام چې دا غوینه ووړېدو نو کعبه ته مخ کو دا ټیم کې اثرات خوشتي کنه دا یو دلیل بل دې کې دا ملک وتسوي وی انها هنا بيت الله بدې کې دا الله کور دی مطلب چشتي د مخ کې نشتي بل بلا دلیل دلیل دي خدای وسو اوره یو بلا دلیل چې ابراهيم عليه السلام چې کړه تو نو دا دوا وکړه ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع مخکې دي عند بيتك المحرم ستاسو کور سره خواکي نو کور شتي ابراهيم عليه السلام دا بیا تازه کړی دی دیوالونه ولر اوچت کړي بل بلا دلیل چې دا قبله د مخکینو پیغمبرانو قبله بل چې بشیرتونه کوي چې مخکینو پیغمبرانو راغلي دلته توافونه کړي دا د شیش تواب کړي د فائدې لپاره کومه کومه مسله ساتي ملک وته وی چې دیو د پلار بدلته چې دینه یو کور جوړي ان الله لا يضيع اهله او الله خپل مرګري نه ضایع کوي دا جمله په دې سره دي شولیک الله خپل مرګري نه ضایع کوي خدا په دې شرط چې تر الله مرګري چې الله سره دې مرګرتیا وکنه یریږي به بالکل نه رب العالمین سره چې مرګرتیا وا بیا به د انسانانو یره د مخلوقاتو یره د نه ساتي بزړکی وان الله لا يضيع اهله او الله خپل مرګري نه ضایع کوي به رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې دغه شان د ناس ته په دغه ځکه د وببس کې حتى مرت بهم رفقه من جرهم د جرهم قبيله خلق په دغه طرف رااله او جرهم د عربو مشهور قبيله ده ابراهيم عليه السلام ګل عربي نه دي ابراهيم عليه السلام عربي نه دي نه عربي جيب ولا نو د جرهم قبيله چې کله په دغه طرف باندې تیر شونه مکی ترالو فرعو الطائره یو مرغه ولیدو چې دغه ځکه تاویدونه هغه چې دغه د مرغه خو چې کوم ځکه نه دی وبو بسی ګرځي دغه ځکه چرته وبشتي دی جزو بس ورلو بسنه فاذا هم بالماء وبالتوي لا کسان واپس رالو یجلته وبشتي بسرالو وام اسماعيل عند الماء الله اکبر ام اسماعيل د وبو سره ده لکه څنګه چې چا پر خو دی ابراهيم عليه السلام پر خو دی نو دوی ته وی چې تموله اجازه راکې چې موږ دیږي کې کوشو د خپل پړاو دیږي کې واچو موږ دلته یو هغه چې نعم د سیده
ډیره خله زم یوازې یم او سره زنانه دي کوړمې دي خدا ووري چې لا حق لكم في الماء او بوګي ورسره حق نشته چې سبا له دعوه کوي چې وبو زمونږ دا خبره باندې کوي هغه ته صحیح هیڅ خبره نه الته دوی کېناستو خپل کور والا خپل زنانه هغه په حجری بس ولېګل وشب الغلام او ماشوم ځوان شو وتعلم العربيه او دغه عربي جبه زده کړه او هغه ډیر خوښ شو دی چې دا ډیر نیک انسان ډیر خسړې دی نو زوجوه امراه منهم نو د خپل قبيله کې یو جنید ته واده کړه وماتت ام اسماعیل او قربانی ولا زنانه غبادر زنانه چې دا ټول انتظار خاوند ته کو خاوند را نه هغه قشم مړ شو د ابراهيم عليه السلام سره هغه بل ملاقات نه لشي دغه هغه ټکی د ابراهيم عليه السلام سره الله امرك بهذا الله ته ویل بیا والله ویل اذن لا يضيعنا بس بیا الله موږ نه ځای کې زته به ملاقات ونه شو ام اسماعیل چې مړ شو ابراهيم عليه السلام ډیر وخت بعد راغی بعد ما تزوج اسماعیل چې اسماعیل عليه السلام واده کړه چې د حالت خو معلوم دي څه حالت خپل خزمه پر خو دی وا ماشوم اسماعیل علیہ السلام وکله چې دی راغی نو فلم یجد اسماعیل علیہ السلام ونه مونږ ته پوښتنه کو خلکو ته کور خو چې ده کور دی ورغه وټکونه داغه بیبي आवाज کو چې راوته نو وکړي یو سپینګیره انسان یو کله انسان چې د مخې دي سي د نور پشان رڼا کوي ولاله په دروازه باندې تبوسنو بوسره دی کړو اسماعیل علیہ السلام کوم ځکه هغه چې خرج یبتغي لنا تل مولا چې د خوراک مرا کړوړي رزق راوړي وی به دې تبوسو کو عن عيشهم زندگیم څنګه ده جرم خطيري کنه هغه ته نحنو فی ضيق وشده ولیا زموږ د قصې چې کمی یو د غریبین مړ شو جو وګیو جو سنشتي جو خاون غریب ځان له جو بس چرته چې د پیسې راولېږي چرته چې څنګه د زنانه چلیږي چې موږ دي شي زنانم دي شي کنه زمونه تربیت اغسته وشکت وی شکوی ډېر وکړي ابراهيم عليه السلام ته ډېر شکوی وکړي ناغي ته چې ابراهيم عليه السلام ته چې سیدا کله استاد خاون راغنو زما سلام بو ته وې او دې بو ته چې دې یو کس راغلی زما شکل دا بو ته بیان کی او دغه سړی ته دوی چې بأن يغير عتبة بابه د خپل کور د چوکاټ دروازې د چوکاټ ته بدل کی هغه سیدا اسماعیل علیہ السلام ورسته راغی یوسف راغلو سو کوی وسپینګیره سره سم خلکو او د دې صفات یو مسکه وي دا زما پلار سی وی ته پوښیو کوی ما ته دغه وینه چې موږ په دې حال وی نور سو وی چې چوکاټ دی بدل کی ها وی دا زما پلار او ما ته وی چې د زدانه پرې ده ولی دا سوال دی دا پدې چې دې زنانه عقیده پر رب العالمین مضبوطه نه ده صالحه خزنه ده صالحه خزه د خاون سره راضی په هر جون باندې یوا د صالحه خزه په الله باندې عقیده مضبوطه دعا د صالحه خزه د الله شکر وباسي درې نه ده درې خبرې په نیکه خزه کې دن نه او چې دې خزه ک الله تعالی ورکړي کنه زم چې شکر وباسي ګوره کله چې دې خزه ورکړي چې شکوي شکایتونه نه کوي په الله یقین مضبوطي ناغه دې شکر وباسي خالته مونږ دې شو نو چې مونږ دې شو نو لازم زمونږ خزه او دې ځکه زمونږ چې څوک ته پوښتنه کوي څنګه او څنګه به شروع کړو صرف د څنګه په انتظار نشو بس نشتی پیسې سمونه ګټل سعودي عرب کې هغه پلاني ته وګوره تباش غرق شو قرضی پلانې رب العالمین ذلیل ساتي وهي به دي ذلیل چې عقیده لري دغه ده په خپل خزه طلاق کړ سوخ بعد ابراهيم عليه السلام بیا راغی ته پوښیو کنه اسماعیل عليه السلام نو وری وټکونو هغه بل واده کړو
اخذ روته نو ته چې خاوند دي چې شنو خو بهر ته تله حالات څنګه دي اغي شروع کړو نحنو بخير و نعمه او د الله نعمتونه دي او هر څه ډیر دي خپل ژوند مطمئن ژوند واثنت على الله او د الله صفاتونه بیان کړو د مؤمني هغه ته خوراک تاسو خوري ما طعامكم خوراک څه هغه ته اللحم وغه خورو مونږه سکیسه وبسکو نو دوای وکړه اللهم بارك لهم في اللحم والماء اله دوی به غوخه او په وبوګي دي برکت واچي وجه سیده که خاوند راغنه السلام به زما واچي او ته دې سړی راغلو او ته ته وی چې ان يثبت عتبه بابه د دروازې د چوکاټ دی مضبوط ساته دلته یو فائدې لپاره به خبرو کې سوال بزله کې درایي چې د خزي تشبيه د دروازې د چوکاټ سره ولیکي جواب دی دا دروازه مضبوطه په څه باندې چوکاټ باندې چوکاټ نه دروازې نه د قشن چې دا خزه در دې لپاره چې د دې دنه کور حفاظت وکړي څنګه چې چوکاټ د دروازې حفاظت کوي دغه شان بزنانه د دنه کور حفاظت کوي نه که چوکاټ دې مضبوط یو کور به دې مضبوط او که چوکاټ دې مضبوط نو یو کور به دې دروازه به دې مضبوطه نه خیر چې اسماعیل علیه السلام واپس راغی هغه دې سپینګری سره راغله دې سره سم خپل سره دا زما پلار سي وی سلام وی پتا باندې وی چې دا چوکاټ چې نه مضبوط ساتي وي تاسو څه وی ما نه وی چې جون دې څنګه دی موت یو ټول سوي او د الله صفاتونه او حمدونه مو ته بیان خو دا زما پلار او ما ته وی چې خپل خزان سره ساته ندیزي کی ګوره ډېری فائدې دي خو یو څه ته اشاره وکم نیک خزه بدل لګوري مور پلار به کوشش کوي چې بچی لنی که خزه ګوري زمونږ د مشران څه کوشش کوي وې دا زما ویره ده او څو کوئی زما خورزه ده او څو کوئی زما د ترور لور ده او څو کوئی زما د پلاني لور ده هرڅه ستا پلاني په لور باندې باغ څو کی چې بي دي نه ته به خپل رښتې جوړه ته به خپل نمبر جوړه ته دې ته ګوره چې دا جنې د دې الک مناسب ده کنه دا دین په کېشتي کنه رب العالمین بندگی کوي او کنه دې ته ګوره زموږ د مشران ته نه ګوري صرف دې ته ګوري چې دې الک وادو شيو جنې راشي جنې چې بیراله یبه دغه نه بعد دویمه مرحله زمونږ به دی چې دې سره به دښمنی الا من رحمه ربي چې کم خلق به دغه جون رواني بیا غو مشران شي بیا غو د چلګی دا جون روان نه دي څه نه کوي چې خپل بچی له که خزه ګوري دینداره که خاون ول ګورم دینداره دې ته موږ ګورو چې زمار وارده او خورزه د پلانې وي خور مخفکی ابل یو که زمانه د تاسو کو وي زما لور ده او زما خوري د خپل زوی لپاره غواړي زما خوري لپاره غواړي هغه له کومه دیندار نه ښکاري خو څه مسله ده چې زما مور ماته وي چې زره ته په دنیا او آخرت کې بخانه نکو او خور مې راته وي چې ما په دروازه سره وینې نه او شو عزت وکړم کړم چې الله زسو کوم ما ولې ریانېږي دغه کوم چې د خخ کاری مور وي چې زه ته دنیا او آخرت کې نه بخم بس نه بخي رب العالمین خو ګوري کنه چې دیږي کې د پلار په دې جنې ډېر مېندې هغه خپويږي هغه سره د خپل بچي غم دې دومره غم ګوره دنیا نه او دومره غم د ترور نه د ترور سره د خپل زوی غم دی او د نیا سره خدا غم دی چې د خور ورور یو ځای پاتې شي د دې جنې غریبې چا سره غم دی غم دې چا سره دی د پلار سره دی هغه پلار ته خلک وي نه دې ته وګینه ګوري چې څوک سوي ته دې ته ګوري چې شریعت سوي ته دا مسله صحیح کوي او کنه او د جنې سوي د جنې راځي دا کنه د لک راځي دا کنه دې ته ګور خپل مرزياني چې دا کسان کوي بس بيدینه جنې راوستو کو بيدینه لکه راوس به ورسته سرونه ټکیو تبا شو دغه شو نو دې خبره کې دا فائدې ده نه پراته دغه نه بعد ثم جاء بعد ذلك ډیر وخت بعد ابراهيم عليه السلام بیا راغی اسماعیل علیہ السلام ناسو د زمزم سره خوا کې او غشه تیار او غشه ځوان علیکم
نه دی بس ورغه ابراهيم عليه السلام بس ورغه چې کله ولیدو فلما رآه قام الیه ازوی پسې پاسید دی ادب دی د فائدې بګینه پرته ده پلار پسې پاسید ادبا واحتراما فقام الیه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد یو بل غاړي ورکړو یو بل سمخ کول کړو لکه پلار چې زوی سره سکه زوی چې پلار سکه دغه وکړو څومره وخت بعد د باغ وخت پرې خو دی چې ته خورو او ځوان شه لوی سره شه دیم وده وکړو ثم قال يا اسماعیل وی که زمونږ دغه نه مونږ وی چې لکه مزدوري څنګه کې پیسې برابر دي کنه دي څومره ګټي څومره نه ګټي د میاشتې مونږ له څومره راکې ثم قال يا اسماعیل یو خبره ته کومه هغه ته جی څه خبره ده وان الله امرني بامر الله راته خبره کړې زوی وته وی ګوره خبره ته پته نشته فصنع ما امرك ربك نبي او کا سترب ته تسوي او کا سدي قال وتعينني تم رسول کې مرسته کې قال وعينك زما مرسته کوم زما ارسه قرباني د خپل ربنا زره سره یم قال فإن الله امرني ان ابنيها هنا بيتا ويلا رتویل دې کې کور جوړ کا بس ویدوانو شروع کړه فعند ذلك رفع القواعد من البيت دا بنیادونه سکړو د روچت کړو د دنګ کړو فجعل اسماعيل ياتي بالحجاره اسماعيل وغټه راوړه ابراهيم عليه السلام بل غول الله اکبر پلار او زوی دیندار د سې دینداري مزه کې چې پلار او زوی دینداري رور چې یو ځای رواني دوه دینداري ډېر مزه کې د پلار او زوی لګي یو د سې کور آبادی چې هغه د قیامت پورې خلک باقی لري حتى اذا ارتفع البناء کله چې آبادی دنګ شونه به خو ابراهيم عليه السلام نه رسیدو نو جاء بهذا الحجر د مقام ابراهيم دا کوم ګټه چې دی راوړ په دې پلار د کې خو دې په دې ودرېږي فقام عليه نو ابراهيم عليه السلام باغې باندې ودرېد او هو يبني واسماعيل يناوله الحجار واسماعيل عليه السلام ګټه راوړي الله لپاره مزدوري مو ټول عمر ځان د پر کړی الله لپاره چې کتلې د الله لپاره دې ګټي چې تول کورونه جوړول ها بنیادونه راوچتول د الله لپاره او ځکه الله سبحانه وتعالى په قران کې سوي واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل الله په کوم وخت چې پیغمبر په وخت کې تنوي د یو د بنیادونه راوچتول ابراهيم عليه السلام او زوی وسره او دا خبره دوی کوله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ويدي إسماعيل عليه السلام چې دا ګټه راوچته کړو درې ګټي وي نداوي په دې وګرو چې کړی په شای خو دی او دا جواب ویل ربنا تقبل منا یا الله مقبول کې بس موږ لګي بندگی کو ست عبادت کو ابراهيم عليه السلام چې ګټه لګول پر یو دا وی یا الله قبول یک الله اکبر امر رب العالمین کړی دی واتخذ الله ابراهيم خليلا او دا بل ذبيح الله دي خدوانه یریږي دي چې زموږ د عمل الله قبول نکي او منګه چې دې سوچ کړي ته دې سوچ کړي دا ما سوته مونږ چې کو څه بسړي کې چې دا قبول شوی کني سو خپه به دي بس دې سوچ هغه نه منګه ته صرف عمل کولو ته ضرورت ده بس عمل وکا الله قبول کو خبره ختمه شو اخو ابراهيم عليه السلام او اخو اسماعيل عليه السلام او ځکه سوچو اوه او چې خلک یو زموږ عملونه قبول لي به خلکو ته تذکره مو کوی زدي عبادت کوم او دغه کوم دا کو چلیز د کده ابراهيم عليه السلام نو چلیز د کده اسماعیل عليه السلام نه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یلا دا عبادت زموږ قبول کی غټه خبره ده چې قبول شي وجعلنا مسلمين لك بداګنه بدو یلا موږ دوه خپل تابعدار وګرځوا پلار زوی دوا کې سمره خپل منظر بوده ومن ذريتنا امه مسلمه لك او زموږ په دې بچو کې یو داسې امت پیدا کړي چې هغه ست تابعداري او دې ته وګوره وارنا مناسکنا او موږ ته عبادت طریقې وخیا الله اکبر
تا کوم ورځ له سجد کړي او الله ته ویلي چې الله مال علم راک یا الله ماته عبادت وخه یا الله ماته د بندګي وخه چې دا څنګه کوم تا کوم ورځ له سجد کړي او دا اوچت انسانان وي و ارنا مناسکنا یا الله مونږ ته د عبادت ته چلو راوخه وتوب علينا مونږ وبخ مونږ به رحم وک انك انت التواب الرحيم يقينا انت رحم كونك حتى يدور حول البيت بس دوده شورلیدو د کورنو آبادی روانه و او دغه خبره کوله چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم کور آباد شو په دې منځ کې چې دا کومه ګټه ده حجر اسود د رب العالمین په دغه ټیم کې د جنت نه را لېږلې د جنت نه رااله د الله په ملائکه کې یو ملک راو چې د کړي وروړ ابراهيم عليه السلام ته وی الله وی دا په کوله د جنت نه راغلی او تک سپینو او د انسانانو د ګناہوں چې د رسول سمو ته کتوره کړی ده کور جوړ شو کور آباد شو دا یو واقعه ده د زمزم دراوتو او دوی مواقع به کې د څه ده د کور د جوړولو موږ د واقعې ته اشاره وکړه یو واقعه به دغه ذکر کو چې بیا ابراهيم عليه السلام څنګه د خپل زوی علی اول لبوله الله په قران کې دغه واقعه نقل کړي د ابراهيم عليه السلام د عمله بالکل ټیټه شي و کمزوري شي بوډا شي څومره عمر ودا سره پاسه سل کاله خدای عمر چې د بچیو الله ورکړو داغه نه بعد دوی ځوانان شو نو ابراهيم عليه السلام تک سپین شوی دا عمله ټیټه شوی دا بچو ته جګوري خوشحالي دغه چې کله بلار بوډای شي عمله ټیټی شي کمزوري شي نو به دغه زامنو ته چې خاص کر ځوانانی او به خاص کر چې دي دیندار بچی ته خپل ډېر خوشحالي خو دیندار بلار ته خوشحالي دنیا پرس بلار دیندار بچی ته نه خوشحالي هغه د خپل ځان په شان بچی ته خوشحالي الله په قران کې دا واقعه نقل کړی دا زبې اشاره وته وکم الله وی فلما بلغ معه السعي وکړه چې اسماعیل علیہ السلام د دومره عمر تر ورسې پلار سره بګرځیدو ځکه الله تعبیر دي شي کړي دا سره بګرځیدو په ډېر خوشاله ځوان الک بوډا پلار دی نو الله ابراهيم علیہ السلام ته خوب هو او په دې خوب کې وته چې د ځوان زوی لالک امتحان الله اکبر او دې امتحان دا لره ولیم نو ګره پارچا باندې د امتحان ګره څه خیال دې الله په موت را ولید امتحان په موت ته دغه راوستل په پنځه وخت موږ کوو هغه موږ نه کوو موت ته دا ویلي دي وې دنیا ګټي خوشرو سره ملګوي اخرت طرف ته سوچ کوي موږ دغه نه منو موږ ته دا ویلي دي چې مال ګټي نو د الله دین د لپاره به ورکوي موږ د قرباني نه ورکو کدي چې الله وي خپل زوی حلال کا ها کله چې به زوی راشي موږ کې چې پلاره زما jihad له jihad لازم په دوره تکونه دی به توي د کور چاته پری دي کور چاته پری دي د مور دي او زه او د خزه او د بچي د jihad ورځي نو خلک شي jihad ترازه یا غوتی پلار سعودي ته ولاړ شي خو زر مرزه سعودي ته لاړ شي خدای دې زر بنره دې چې کال به تبیر رواني نور ځوانان ته وګوره کم چلته پراته دي پلاني زوی درې کالو شو پلاني سرور کالو جوړ بلډینګ وګوره بازار شروع کړي بیا رانه شي چرته نه چې دې نه دې پلار ته ټلیفون کې چې پلار زه روان پلاني تاریخ مې ټیکټ لري باغری بنلته شي چلو شي وې دې بیا روان او چې جهاد وته وي یا وته وي چې د علم د پر بل ملک ته زما یا وته بس دغه کې الله سبحانه وتعالى ابراهيم عليه السلام خو کې دا خو نو راغب خپل زوی بس دا زوی د چې انسان دی چې د پلار سره بار خبره کې مشوره کوي ګوري چې څنګه دی دغه د فائدہ پر ترې چې پلار او زوی له پکاره چې دیو بسر دي چې رشتہ قائمه کی څنګه رشتہ چې دیو بسر مشورې کوي یو بل نه راځي زمون په معاشره کې سي د پلار او د زوی منځ کې د رشتې چې هغه د نسبت بد ګوري زوی وتختی د رشتې نه چې بیا پلار بوډا شي او الک ځوان شي بیا چې د کور کې دغه سره کینی خدای نه مخکې سره نه کینی چې سو پلار په ځواني کې او په زور کې د زوی سره به دې رشتہ قائمه دی به ستا خبره مانی سره مرګرتیا کوي ستا ادب او عزت به ډیر کوي هغه ته وی او الله دا خبره کوي یا بني ان
إني أرى في المنام أني أذبحك زوی خوب مې لیدلی زه تا لالو او حدیث کې راځي د پیغمبرانو خوب وحی دا وحی ده فانظر ماذا ترى تسه دي ځکه علماء وایي چې دا غنه مشوره نه لري کې دوی جنې نه خو علي خو لکه چې د اسماعیل علیه السلام نیت برابر شي اراده برابر شي ودلته سوال لري چې الله به ابراهيم عليه السلام د امتحان ولې راولي دا ډېر جوابونه دي مقام ولو چتای درجه خلکو د ښکارا کوي یو غټ حکمت پکې دی چې الله د ابراهيم عليه السلام د ځنه د دنیا او د بچو د مینه بالکل وباسي چې اسنه د ابراهيم عليه السلام د زوی ویل الله نه مخکینه کې دین نه مخکینه کې نن سبا موږ خپل بچي ولې یاد بالله خپل دنیا د الله د دین ډېر مخکې کړي ده ډېر زیات مخکې کړي ده اول بچي اول خزا اول مزدوري اول سعودي عرب اول دوبۍ دا غینه بعد ک دین ته بګی چې ته فرصت ملو شو خدا مثال بل درکم ژوندې مثال او دې مثال چې موږ سره برابر دی درسونه لاغه سره راځي چې څه مخکې پوره کوي ها درسونه لاغه سره راځي چې پارغه څه مطلب چې کاری نه او که په دغه ورځ وته چوي چې ستا کار شتي یا کمپنی ورته چې او ټیم بدل کې برازي الا من رحمه ربي چې کسان پکې شتي موږ ته معلوم دي الله یغول مزید توفیق ورکي اشتي غلق دي نور غالبا دغه تناسي چې پارغه ټیم به کم وي پارغه ټیم کې چې د ملوي دا باز کسان موږ سره ملوي دا کسان موږ سره ملاقاتونه کوي موږ تجربه نو شي سوي چې پلاني ورځ پتا پسې راشم پلاني ټیم ما سوته منځبه نه زه د ما سوته منځبه به څنګه پارغه درس ته یا بل څه نه زه ته دې کارو کې پلاني ورځ باندې چې زه پارغه پلاني ورځ پارغه راش شي سوي موږ سره ټیم نه ها دیني زده کوم خو څه دیني زده کوم خو چې زما په دې ټیم کې دا کوم چې ما سره پالتو ټیم دی په دې کې مې لګي صحیح ده او کله کې نه مې لګي دیني نه زده کوم موږ ځله مزدوري کوو ندیږي ک الله ابراهيم عليه السلام راخاره کوي چې ګوره دا انسان دی چې بچي دنیا مال د دې الله په مخ کې سم نه ښکاري فانظر ماذا ترى کوم ته ویلې پلارونه دا پیغله خزه چي ده دې څه وسکی او دا وړوړ ما شومانه د خولي ګولونه او دا کوم کار چې ما شروع کړی د پټی چې ما غسي نور نیم کلی چې عالمه تاسو کلی او دا کور په منځ کې پاتې کیږي او ته علالول به کې ستو نن سبا کپلار بچی ته چې د منځو وصیتو کې نو بچی ځان اوچت کې ولګي ماته لوي د منځو وي بس ټیم نشته کچې ته چې د علم او درس لار خبره نه مونږ نه پلان دلته خدای زویم څوک دی کنه بار دغه خبر راځي حالته اسماعیل مضبوطه خبرو کړه چې خاون تربيت ورکړو دیږي کې اسماعیل خبره مضبوطه کوي چې پلار ولا تربيت ورکړي مؤمن دی نشي وي دی خپل پلار ته او ډیر عجیب جواب ورکړو قال يا ابت فعل ما تؤمر پلار ولا چې د سویا کوا رب العالمین ویلي زمانه کې مشورې غوښته سره ضرورت نشته خپل ځان مبارک وي ستجدني ان شاء الله من الصابرين او زه وګوره خامخا خپل ته ما په صبر کوم مطلب دا چې چاړه چې راکې به انسان ډیر سخت دی خپل زما صبر کوم سیرتونی کې راځي چې خپل ته دوی چاړه وګوره تیر راوړي دوی مده چې زما مور ته خبره نه کې جما خسته خبره نه کې درې مویدا بصیرتونو کې دي سي راځي وای چې ما علال کې نو چې دا کپړه ستا په دی وینو ونه لګي نه چلته کوړم خبر نشي چې دا وینې ستا په دی کپړو ونه لګي دا وصیتونه دوی الله سوی فلما اسلم الله دوی روان شو الله اکبر دې منظر ته سوچ کې پلار وزوی روان دی ابراهيم عليه السلام چاله راغست سي چل ویله ویلی دی لالک او ته الله وزم بلر ته ویلی جلالک وزم دی روان خف خوشالي فغټ سینا او جنت ته مده چې کله
الله وی فلما اسلما وتله للجبین په دې یو اړه قسم له وداسي وې دغه ټیم کې دې دوه یو بل خپل کړو دوه یو بل ته دواګانې وکړي ابراهيم عليه السلام چاړه راوستو په دې مړی کې خو دا چې څنګه دا چاړه راخ کو د یو مړی پرې نشو رب العالمین دې طرف نه امر او چې د الله تر طرف نه امر نه یو کار نه کیو الله امر نه کړی دې ټیم کې ابراهيم عليه السلام وريان شو چې دې څه قصه ده چاړه خطیره ما راوړی د لک مخامخ پروت دی خو نه پری کیږي نه لالی एकदम आवाज راغی وناديناه ايا ابراهيم الله موږ ته आवाज کوي چې ابراهيم الله تر طرف نو आवाज راغی خچ الله ته ګوره سوې دې ټیم کې قد صدقت الرؤيا ته امتحان کې پاش د امتحان ګوره لګوخي خو چې سره ته ټینګ شي دې امتحانونو ته تاسو په سوچ کې مرور جدي ته چې موږ ټینګ شو دې امتحان ته خدا واړو امتحان چې کوم موږ راځي موږ دې ته نشو ټینګېدل نو لکه صبر کوي میوه ډېر خوږی ان شاء الله ته چې سر منزل زده امتحان نه خوب نه پاسې دا او دسکو د لګ امتحان په دې کې ځم پاس کا قیامت پر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله بدغه کسان له پتور تیرو کې چې منزل راځي الله ول رڼاګانې ورکه وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا تپاشوي رب العالمین وتوي تپاس دوت اللوي ان هذا له البلاء المبين يقينوا الى امتحان ګور ډېر سخت امتحان ما پتا راوست الله ته خبر دی واځه خبره چې انسان په خپل بچی څومره مېني او به دې بچي په دې عمر کې سپینګیره سره روان دي ملای ټیټه چاړه راغسه زوی لاله زوی لاله الله تعالی مخکې سوې وفديناه بذبح عظيم الله موږ قربان کو د اسماعیل علیه السلام نه غټ غټ دا ګډ وته الله چې څنګه اسماعیل ابراهيم عليه السلام وې دي کو ګډ وته ولاړ یو خپل ګډ راغله د جنت نه راغله بجروتون کې چې سلويخ کړه د جنت کې پاتې شي نو الته چې دې سره دلې الته چې خوراک کړه نو سم یو خپل جسم بجروتون کې چې 1500 کړه د جنت کې پاتې شي الله دې دالک ګډ حلال کو یاغه زموږ د پاره یو طریقه جوړ شو چې د اختر د قرباني مونږ کو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه چې دغه ګډ هغه سر مالی دلو د کعبه دی میزاب سره دی نه وګي سره جوړونو بالکل وچه اډو کې صرف ندیږي کې باز کې سند ته پوښ کی چې دا خولل چاو ډېر راهو مسله د دې بازو کسانو سره زو تاریان شمه لکه دا دین څومره غټ دین دی کنه څومره غټي مسلې دی ورشي شیخ صاحب دا غټ چا خورل دغه زموږ دغه سره غم دی چې هغه چا خورل او څنګه غوخه ورته کړي و به ته پوښتنه کنه خټ کولی و دغه ته پوښتنه کې د باز کسان پالتو ته پوښتنه کې پالتو ته پوښ دي چې کوم چې عقل به راخاره کی چې سره خو خيار دی مانه چې څوک ته پوښ کې کنه به مرګرو کې زګورې ته پوښ نه سره پیژنې چې قمقل لګي خو خيار دی پرې تابعین کې به یو کس بسي مشهور عالم هغه بسي یو کس راغی درس کوغه د حدیث نو چې درس ختم شنه هغه امام صاحب ما سره سوال وکړ وی اشک الله تعالی جنت درکې په اخره کې او بل طرف ته د دنیا د بچی درکې او اختیار به الله سره چې بخي به نه بدی بخي نو بری دوانو کې به تصور کې یا غړ ته ځکه جواب د دې درې چې غلې کېنه غلې کې نور مخکې سونه غړي وړي نوري ونه ته پوښتې د جنت او دنیا کې ته ماته اختیار راکې زما سي دنیا غوړ کومه د دې چې لګي مې د ځان مشترک کړو د جنت په پروته باندې ته پوښتنه کې بس یو غلط پټکایو په دروازو ته دلته هغه علم نه ملایږي دا صحیح خبره چې دلته هغه علم نه ملایږي کوم چې داغو امام شعبی رحمه الله یو کس ته پوښتنه کو درس نه بعد وجید دی ابلیس د خزي سره مو امام شعبی دې غلې وی دغه واده کې زنه وموي
دغه واده کې زړه استاد ته پوښ دی د ابلیس ته کوي سينو نو باز کې سم بدسي ته پوښونه کوي شیخ ابن عثیمین رحمه الله داغه نه کس ته پوښ کړو دي چې دا ګډ چا خړلې نه د شیخ ګډ پروګرامو نه پای کې دا کسان ډېر لري پوری نو سپیکر به سړي سره و چې یو سپیکر هغه به دي ګرځېدو چا سره سوال نه دغه کس نمبر راغی د قمقل فضيلة الشيخ عندي سؤال شيخ تفضل څه سوال وی سوال لري چې دا ګډ چا خړلې وی دا سپیکر دی بل سړي لورک سپیکر مخکې وچلو دې څه جواب دی سپیکر مخکې وچلو ټیم ځای کې زموږ ګډ چا خړلې ته دغه مولې د باز کې سم بدغه ته پوښتنه کوي چې دا یو ګډ او اصحاب کهف دی سپیچ دې څه دغه رنگو او د بیبي حوا او د آدم علی السلام کومه جبوا بس په کوئی دغه جبه پښتو وي دا قصې به شروع کړي دا قصه پیدا شتي نشته اوس مونږ ته دا خبره نه ده خو شي چې دا ګډ چا خړلې کې دي شي ابراهيم عليه السلام به خړلې ځان لته بل چاره به تی ور کړی غریبانو له به تی ور کړی خو کوم ته معلوم نشي چې چا خړلې دي نو هغه مقصد پوره شو کو پوره نشو مقصد خو د واقع نه پوره شو دي چې ګډ حلال شو نه دا ګډ حلال شو الله سبحانه وتعالى بیا دا خبره کوي مخکې په دغه آیتونو کې وترکنا علیه فی الاخرین د ابراهیم علیه السلام مثال موږ ژوندې وساتو په خلکو کې الله وي ژوندې دي ګورځي دنیا کې نشي تللی موږ تذکرہ کوو موږ ارمان کوو چې دې سړي سره چې ته ملاو شو چې سړي د یو پیروینو چې دې قرباني دور کړي بالله مخکوي سلام علی ابراهیم سلامتی دې زموږ د طرف نه په ابراهیم علیه السلام باندې دا یو مختصر واقعه و دغه مبارکي چې اسماعیل علیه السلام څنګه حلال کړو دې سره چې زموږ د